ملګرو افغانستان پرون د ایران سفیر په کابل کې احضار کړ. ایران تیرو ورځو کې داسې څرګندونې کړې وې چې ګواکې افغانستان به د جنگ میدان وګرځېږي، یعنی افغانستان کې به په بهرنیو ځواکونو باندې ایران برید وکړي. دا چې افغانستان د ایران سفیر څنګه احضار کړی دی او څه یې ورته ویلي دي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د ایران سفیر احضار کړی و او له هغې د ایراني لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتی و. ایراني چارواکو له امریکا سره د کړکېچ پر مهال ویلي و که چیرې امریکا په ایران برید وکړي نو دوی به هم غچ اخیستلو پر موخه په افغانستان، عراق او نورو سیمو کې د امریکایي ځواکونو په مهمو اډو او مرکزونو پراخ بریدونه ترسره کړي. د بهرنیو چارو د وزیر ادریس زمان په وینا د افغانستان په اړه د ایراني چارواکو دغه ډول څرګندونې بالکل ناسمې دي او دا کولی شي چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې لا پسې نورې هم زیانمنې کړي. خو ایراني سفیر بهادر امینین بیا د وضاحت په توګه وایي چې رسنیو د ایراني چارواکو خبرې ناسمې تعبیر کړي دي او هغوی دا ډول څرګندونې نه دي کړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان اراضي تمامیت ته درناوی لري او هڅه کوي چې د یو ښه ګاونډي په توګه له افغان حکومت او خلکو سره ښې اړیکې دوام ولري. کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایراني ځواک لوړ رتبه قوماندان قاسم سلیماني د یو هوایي برید په پایله کې هلاک کړ، هغه مهال ایران د غچ اخیستلو په موخه په عراق کې په امریکایي اډو توغندیز بریدونه وکړل چې په پلان یې په افغانستان کې هم همدغه و. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.